لس کاله خدمت. ویل کېږي یو پاچا 10 وحشي سپي وروزل. پوړې وکړل که هر وزیر ورته غلط مشوره ورکړي نو دې سپو ته به یې اچوي. یو ځل یو وزیر په مشوره کې خطا شو. پاچا امر وکړ وزیر یې زندان ته ولېږه چې په سپو یې وخوري. وزیر ورته وویل پاچا صاحب ستا مې 10 کاله خدمت وکړ، 10 ورځې اجازه راکړه، بیا چې دې څه خوښوي نو یې کړه. پاچا 10 ورځې اجازه ورکړه. وزیر د سپو ساتونکي ته ورغی او ورته یې وویل ما 10 ورځې پرېږده چې د سپو خدمت وکړم. وزیر پوره 10 ورځې سپو ته یې خواړه تیارول او د هغوی خدمت یې کاوه. پاچا 10 ورځې وروسته وزیر راوست او سپي یې پرې راخوشې کړل. سپو یې پښو ته غپل او هېڅ یې ورته نه ویل. پاچا وویل د سپو سره دې څه کړي دي؟ وزیر جواب ورکړ چې دې سپو مې 10 ورځې خدمت وکړ، اوس راته څه نه وایي، خو افسوس چې ستا مې 10 کاله خدمت وکړ خو در باندې معلوم نه شو. پاچا سر ټیټ کړ او وزیر یې معاف کړ. زمري چې زموږ ژوند ته خطر پېښولی شي نو په درنۍ یادوو، خو سپی چې موږ ساتي په سپکه یادوو. د چا چې ویرېږو درناوی یې کوو، خو چې خدمت مو کوي نو په سپکه ورته ګورو. زموږ دا نننۍ ویډیو او قصه تر همدې ځایه وه. که خوښه شوې مو وي ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.